بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د جون کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې په پاکستان کې دننه بریدونه او د دغه بریدونو نوعیت چې آیا واقعا د حقیقي دي او که دا د حکومت خپله جوړ شوي دي لپاره دی چې د دې نه پلمه جوړه کړي چې په افغانستان باندې څنګه برید وکړي. بل خپله د بلوچو مشرانو یعنی سناتورانو خبرې د امریکا د پاکستان په سنا کې دا هم په دې ضمن کې یو اشاره ورته لرو. دویمه خبر د عراق کې سپینه کودتا ده چې هلته سیاسیون نیول شوي دي. دا لوبه څه ده د متعلق باندې تاسو ته زه کافي معلومات انشاءالله درکوم. متبقي نور دی امریکا او د ایران ترمنځ یو پر بل باندې بریدونه دي چې امریکا یې دا کړی 10 بریدونه یې کړي، ایران بیرته 8 بریدونه کړي دي او په لبنان او په غزه باندې د اسرائیل بمبارد ادامه لري. دا هغه خبرونه چې نن تاسو ته زه وړاندې کوم او په دې باندې خپل تبصره لرو. هیله ده چې برنامه تر اخره وګورئ او موږ سره په دې برنامه کې راسره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په هکله خبر دا دی چې دوه واقع شوي دي. یو په دوه درې ورځې مخکې په بلوچستان کې شوې ده چې هغه هم په مکران کې او د پنجګور په ولسوالۍ کې د یو موټر بم انفجار یا چاودنه کې د اف سی په مرکزی کمپ باندې برید شوی دی چې مکمل دا کمپ یې ورته الوزولی دی او کافي مرګ ژوبله یې اړولې ده او د تلفات یې واقع کړي دي. په همدارنګه عین رقم یو د موټر بم برید د په سند کې په کراچۍ کې په نامه د سچل رینجرز کمپ باندې شوی دی چې دا په ګلستان جوهر بلاک نمبر 5 کې وایي چې دا واقع دی او هلته دا حمله شوې ده. دا حمله هم استشهادي وه، د موټر بم په دغې باندې شوې ده. ادعا دا شوې ده چې دا حزب التحریر ترسره کړې ده او په دې کې 3 رینجرز وژل شوي دي، 3 تنه حمله کوونکي هم پکې مړه شوي دي او 4 تنه پکې زخمیان دي او یو تن دوی ادعا لري چې ژوندی پکې نیولی دی او دغه یو تن چې ژوندی نیولی وایي چې دا افغانی دی. اوس دې کې خبره څه ده؟ دې کې خبره دا ده چې دغه یو تن چې دوی دا ژوندی نیولی، پاکستاني بل ژوندی ونه نیوه، بلوچ ژوندی ونه نیوه، کشمیری ژوندی ونه نیوه، پنجابی ونه نیوه، افغان ژوندی ونیوه. دې کې خبره په دې کې ده چې پاکستان پس له دغه واقعې نه اعلان وکړ چې موږ یو ځل بیا پر افغانستان برید کوو او دا برید به زموږ په یو ځای کې نه بلکې په څو ولایتونو همزمان به وي. ښه، د ده نه معلومیږي چې دغه برید دا کیدای شي دوی په خپله فالس فلاګ یا دروغین کړی، 3 کسې خپل وژلي دي او په نتیجه کې اوس دی راځي پر افغانستان باندې برید کوي او یو تن افغان نیولی دی وایي چې د افغان اقرار کړی. آیا د افغان کیدای شي د یو کم مظلوم یو نفر په وهلو ټکولو یې دې ته راضي کړی چې ته دا بیان ورکړه چې زه په دې واقعه کې ومه او زه افغانستان رالیږلی ومه تر څو نړۍ ته سند وړاندې کړي او خپل عملیات دغه کړي. ځکه چې هر ځلې پاکستان برید کوي دی د اسناد اروپایانو امریکایانو ته وړاندې کوي، دغه دی، دا نه په دغه اساس موږ د عملیات وکړل. بیا ځکه خو اروپایان لکه کایا کالا سابل دفعه د پاکستان تر څنګ ودرېدل، هغې ویل چې په پاکستان برید شوی، پاکستان ځان نه دفاع کړې ده. ځکه چې پاکستان جعلي اسناد جوړوي، اول سند جوړوي بیا کاروایي کوي. دا هغه مصیبت دی. دا اوس دی وایي چې دی افغانستان لپاره لویه برنامه لري، لوی برید به کوي او په څو طرفونه یې کوي او دی هم ویلي دي چې دې ته نه ګورو چې موږ غرب ته لاړو که شرق لاړو که شمال ته لاړو، په هر ولایت چې لاړو ځو او دا وهو. دې نه ښکاره کېږي چې دغه شی ډرامه وه، دوی په خپله کړی دی. د کابل دفعه چې په اسلام آباد کې وکړه بیا دلته یې برید وکړه. هر ځل یې هلته یې خپله یو دروغ یو عملیات کوي. د یادېږي م د جمعې د په مانځه کې په امام بارګاه باندې په اسلام آباد کې چې برید وکړه، پس د هغې نه بیا په افغانستان برید وکړه او هغه ټولو ویل چې دا خپل کار دی.
دا کار یې په خپل دی بهانه او پلمه یې جوړه کړې ده او دغه کوي په افغانستان برید کوي در حالی چې په خپله هلته سیاسیون یې ورته دا وایي چې ته خپل روش دی د پنجاب چې دی د دې دا تګلاره د بلوڅو سره د سندیانو سره د پښتنو سره او د کشمیریانو سره سمه نه ده ته د غلام په شکل ورسره رفتار کوئ او تاسو یې دې منافع اخلئ مصرفوئ او په دې ظلم کوئ مثلا سردار عمر ګورګج یو د پیپلز پارټي سناتوران نه دی د بلوچستان نه هغې د سنا په فلور باندې دا خبره کړې ده چې د 100,000 نه زیات د 100,000 نه زیات ځوانان او خلک غرونو ته تللي دي او د نظام په مقابل کې جنګیږي نو دا 100,000 خلک چې تللي دي دا خو نشو ویلی چې دا یا غولیدلي دي یا پیسې اخیستي یا فرضاً هندوستان او افغانستان دوی ته دا کړي یا سولي دا خو د ظلم نه ویلي تللي دي ته ظلم کې دا تللي دي که هندوستان افغانستان کې خو 10 کسه به یې واخلي 20 به واخلي پیسې به ورکړي ورته وایي چې هله ګوله وکړي نو دا 100,000 نفر چې غرونو ته وختلي دي دا خو د ظلم د دغې نه شوي دي بنان دا سناتور وایي چې حکومت د پاکستان نظامیان باید خپل په تګلاره کې بدلون راولي دغه تګلاره د دوی د پښتنو سره د بلوچ سره دا درسته نه ده او دا قابل عمل نه ده په عین حال کې یو بل سناتور د بلوچستان ثناءالله بلوچ چې په حساب د هغې معروفو سناتورانو نه دی په مختلفو احزابو سیاسي کې د رول لوبولی دی او اوس هم وایي چې په اسلام آباد کې په تنه موټروی باندې 200 اربه روپۍ لګیږي او په میټرو باندې 300 اربه روپۍ لګیږي خو د بلوچستان لپاره پیسې نه لري دا د مرکزی حکومت پیسې دي چې په پنجاب لګیږي پنجاب یو صوبه ده او خپل کافی بجټ لري الته مرکزی حکومت پیسې لګي خو دغه مرکزی حکومت په بلوچستان کې پیسې نه لګي دغه مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې پیسې نه لګي نو دا ثناءالله وایي چې دغه تبعیض او توپیر چې دی دا د خلکو تنفر زیات کړی دی ټول ګوري چې یو سړک باندې هلته 200 میلیارډه لګی 200 بلین راځي کنه 200 میلیارډه لګی او دلته 2 میلیارډه نه ورکوي هغه وایي که دغه 200 میلیارډه په بلوچستان باندې ولګوئ ټول غربت له منځه ځي دا غریبي دا هر څه له منځه ځي که دا 300 میلیارډه چې تاسو په میټرو لګوئ که دا په خیبر پختونخوا ولګئ هغې نه به غربت ختم شي خلکو به ژوند بدل شي خو دلته په خپل ځان ته په دغه او دلته ظلم کوي نیسي وژنې تباه کوي یو بل ام پی ای دی یعنی ممبر اف پروینشل اسمبلی د بلوچستان مولانا هدایت الرحمن وایي چې اردو د پاکستان وایي چې بلوچان چې دي د هندوستان په پیسو اخیستي دي دا ځکه ورانه کوي نو هغه وایي چې دا که هندوستان په پیسو اخیستي خو ته ولې په پیسو نه اخلي ته واخلم دا پیسې ورکه مې پرېږده چې د هند پیسې واخلي ته پیسې ورکه خپلې که مې پرېږده چې وجنګېږي خو ته خو یې پې ظلم کوې نیسې وهې ټکوې او مال یې ورنه چوروې هغه ترې نه وړې حق ورته نه ورکوې او مجبورېږي بل خوا ته ځي نو دی هم دا استدلال کړی دی راځم د برنامې مهم بل خبر ته چې هغه په نامه د سپینې کودتا ما ورته عنوان ورکړی دی چې په عراق کې سپینه کودتا شوې ده او دا کودتا څرنګه شوې ده څرنګه تاسو معلوم دی چې یو میاشت کېږي یو نوی حکومت په عراق کې راغلی دی مخکې د هغې نه 2 میاشتې نوي منتخب شوي پارلمان غوښته چې المالکي صدر اعظم کړي او المالکي په اوله کې امریکایانو په خپله قدرت ته راوستی و خو چون د هغه تمایل او نږدېوالی د ایران سره و نو دا ځلې امریکان نه غوښته چې المالکي راشي سره دې چې اکثریت کې مو رایه هم درلودله پرې نه خوده چې حکومت جوړ کړي بالاخره هغه دې ته مجبور کړ چې لرې شي او په عوض باندې علي الزیدي چې یو 43 کلن ځوان دی دا یې پایز د صدر اعظم تعیین کړ او دا امریکایان په دې مطمئن وو چې دا زموږ خپل سړی دی د دې سړي په موجودیت کې په عراق کې اسرائیلو 2 پایګاګانې نظامی جوړې کړلې او په دغه جنگونو کې د ایران په مقابل کې دغه نه کار واخیسته یعنی د عراق د خاورې نه د ایران په مقابل کې کار واخیستل شو او ویل کېږي چې دغه پایګاګانې یا دغه اډې چې اسرائیل جوړې کړې وي
په دې باندې حکومت هلته کاروی ونه شو کولی. په هغې وخت خو علي الزیدي نه و، علي الزیدي خو اوس راغلی دی، په هغې وخت دی نه و. په ویل کېږي چې حکومت په ده باندې غافلګیره شوی دی چې دلته ځینې سیاسیون دي چې دغه سیاسیونو د امریکا ته او اسرائیل ته کار کوه او دوی په دې پرده اچوله، حکومت ته لاره نه ورکوله چې لاړ شي اسرائیل د دې سیمې نه وباسي تر څو په ایران باندې برید ونه کړي. اوس دغه سپینه کودتا چې زه تاسو وایم، علي الزیدي چې صدر اعظم د فرانسې دی او یو میاشت کېږي دې مقام ته راغلی دی او د امریکا سړی و، دی پرون په شنه ایریا کې یعنی ګرین ایریا چې ورته وایي چې کوم ځای کې د امن منطقه ده چې حکومت دی، سفارتونه دي، وزارتونه دي، پارلمان دی، دا په نامه د ګرین ایریا یادېږي. دغه ګرین ایریا کې عملیاتې کړي دي، د ټانکونه راغلي دي، قوا راغلې ده. 40 تنه بااثره سیاسیون چې اکثریت یې سنیان دي دی نیولي دي او دی دغه کړي دي په حساب ټولې بندیان کړي دي چې ویل کېږي دا د تقدم پارټۍ غړي دي او په عین حال کې د اعظم الاینس یا د لوی اتحاد غړي دي او دا گرفتاره شوي دي. خو ضمن کې دا ویل کېږي چې په نامه د شیعه سوداني یو ډله هم پکې د شیعهګانو نه هم گرفتاره شوې ده، خو اکثریت پکې د سنیانو دي او 40 تنه دا رهبران دي چې پارلمان غړي دي او فرزندسنا دغه دي سیاسیون دي، د ګوندونو مشران دي، دی نیولي دي. وایي چې دا هغه ډله ده چې امریکایانو ته کار کوو، اسرائیل ته کار کوو او دغه پیګاه چې د اسرائیل دلته راغلی وه دوی ورسره همکاري کوله. نو پس له بنا دوی به اوس په هغه اډو پسې ځي او هغه به لرې کوي او دوی اړیکې به د ایران سره بالکل نور هم نږدې کېږي او په دې صورت سره چې دی د ایران سره نږدې شي، ایران به د عراق د خوا نه محفوظ شي او په عین حال کې ممکنه ده چې روسیه په عراق کې د خپل د دفاع هوایي میزایلونه د اسرائیل خواته نصب کړي او په دې رقم ته د ایران دا شاته چې عراق و چې د دې نه په حساب نارامه او ته خطر ورته او امریکا د هغې نه راتلله ایران ته. څنګه تاسو ته ما په لسګونې ځلې دا خبر درکړی چې امریکا د عراق د لارې نه خپل قوا راوستې وه، د النبار نه یې راوستې وه دلته او ایران ته د ګواښ دغه. اوس ویل کېږي دا به ټول د دې ځای نه لرې کېږي او برعکس عراق به د ایران لپاره یو بل نوی پشتوانه او سنګر به ترېنه جوړېږي او دلته به د روسیې میزایلونه دا به راځي. ممکن چې اسرائیل د فشار لاندې ونیول شي، اسرائیل چې بیا حمله کوي د عراق نه تر ایرانه پورې تېرېدل ورته اسانه نه دي او دلته به میزایلونه نصبېږي، یو تیاره باندې اسرائیل دې نه نه تېرېږي او حتی په لبنان کې چې کوم واقعیت کېږي د دغې عراق نه به په لبنان کې به هم ملاتړ کېږي او په دې توګه باندې به ایران په یو مضبوط او په لویه قلعه باندې بدل شي چې عراق به د ده تر څنګ ودرېږي. په همدې بابت باندې چې هلته کودتا وشوله، دلته سید عباس عراقچي د ایران نه عراق ته ورغی او عراق ته ورسېده او هلته د صدر اعظم سره خبرې کړي دي. اگر چې بعضې مختلف تحلیل او تجزیه وړاندې کوي، خو زما تحلیل او تجزیه به دی چې ممکن دا به دا اشاره ورته ورکړي چې چون دې کې سنیان ډېر دي د لپاره چې دغه بیرته لمن د شی او سني ته ونه وهل شي او ایران فعلا دغه شی نه غواړي ځکه چې غواړي د عربي نړۍ سره دوستي دا کړي. ممکن ورته وایي چې په دې باندې فشار ډېر مه راوړئ او دغسې کې لږ نرمي وکړئ او خپل هغه موقف و دا د سره د تجدید او تشدید کې تر څو دوی وشي کولی د دې ځینه خپل مبارزاتو ته په مقابل د امریکا او اسرائیل ادامه ورکړي. دا یو لوی بدلون دی. پس له دې نه زه دا بدلون هم ګورم چې ممکن په سوریه کې هم د ایران دغه وشي او دا ما پیشبیني تاسو سره ډېر مخکې نه کړې وه چې که ایران د دې جنګ نه ووځي د عراق او د سوریې بیرته د ایران مدار ته راوستل او کنټرولول دا امکانات لري چې د هغې یو علامت همدا دی چې اوس مې تاسو ته وویلې. د نن ورځې بل ګرم خبر دا دی چې امریکا پر ایران باندې برید کړی. امریکا سنټرل کمانډ یا سنټکام چې ورته ویل کېږي دا خبر تایید کړی دی چې دوی د ایران په 10 مختلفو نظامي اهدافو باندې بریدونه کړي دي او دی له منځه وړي چې په هغې کې سریک دی، قشم دی، خارک دی، اصفهان دی او د خپله د تنګي هرمز بعضې ساحې دي
چې هلته دوی وایي چې د اتوم د وبخښئ د میزایلو د ډرون تیارو او د دې مرکزونه او دی له منځه وړي دي. او د ده په مقابل کې بیرته څنګه چې ډونالډ ټرمپ هم دا اخطار ورکړی و چې ایران دا جنگ شروع کړی دی، زه به ایران د داسې ووهمه چې ایران به ثبوت او دا وجود به ختم شي. د دې ځواب په مقابل کې، د دې خبرې مقابل کې ایران دا اقدام کړی چې ایران په 8 مختلفو نقاطو د امریکا د اډو باندې په بحرین کې او په کویت کې حمله کړې ده. مثلا په کویت کې علي السالم نظامی اډه ورته وهلې ده. په بحرین کې د بندر سلمان ساحه چې د 5م فلیټ امریکایي بحري قوه و هلته د هغې وهلې ده. همدارنګې د العسکري خارک په نامه د منامه جنوب په ساحه کې دی باندې برید کړی دی. په همدارنګې قنصل الاخبار خبر ورکوي چې د ډرون په ذریعه باندې د نظامی پایگاه یا هوایی پایگاه د بحرین کې د شیخ عیسی چې د په هغه باندې برید شوی دی، دا قرارګاه دا مرکز کاملا وهل شوی دی او مسمار شوی دی. او په دې توګه یعنی په بحرین کې په کویت کې د دې د اډې او دا وهل شوي دي او مسمار شوي دي. عین حال کې بل خبر دا دی چې ایران د اسرائیلو نه دا غوښتي دي چې دوی باید د اشغالي لبنان ساحې پرېږدي او د دنه ووځي، او د امریکا نه غوښتي دي چې د دغه کار لپاره چې معاهده کې هلته په تړون کې دا ځای په ځای دي، یو زمان باید تعیین کړي چې کوم وخته پورې دا کار کوي که نه کوي. دا خو دا رقم ته وایي موږ یې نشو پرېښودلی چې دی به بس همداسې حملې کوي، بریدونه به کوي او دی به د لبنان نه ووځي او نوې معاهده یې ورته وکړله، هلته به دغه او بیا به خبر کېږي چې تفاهم دی او ایران تفاهم مات کړی. در حال تفاهم دی په خپله مات کړی دی او ایران وایي چې د ده موږ ته باید دی یو قید د زمان راکړي، یو وخت راته تعیین کړي، 2 ورځو کې اسرائیل وباسم، 5 ورځو کې وباسم، 10 ورځې، که په هغه وخت کې ونه شو نو ایران به وایي چې دی به خپل اقدامات کوي. همدارنګې د ایران روحاني مشر مجتبی خامنه‌ای ویلي دي چې اسرائیل او امریکا جنگي جنایات تر سره کړي دي په ټول دغه جنگ کې او اوس هم په لبنان کې او په غزه کې تر سره کوي، نو بنان نړیواله ټولنه دې ته وکړي چې دوی باندې جنگي جرایم نافذ شي او دوی محکمې ته راکاږل شي. همدارنګې اسرائیل پر لبنان باندې حمله کړې ده او پر غزې باندې هم حمله کړې ده. په غزه کې 3 ماشومان وژل شوي دي، 43 تنه ټپیان شوي دي. او همدارنګې د عربستان سعودي د ارماکو د پټرولو د تصفیې مرکز چې لویترین مرکز دی په سیمه کې، د دې یو هلیکوپټر سقوط کړی دی، راولیدلی دی. 14 کسه چې په دې کې هلته و هغه وژل شوي دي او د ده د ولوېدلو او د سقوط علت معلوم نه دی. تحقیقات روان دي، ویل کېږي چې معلوم به شي چا دا چاوالی ده یا دا تخنیکی مسله وه. او آخري خبر دا دی چې د فرانسه کې هم یو تربیوي تیارې سقوط کړی دی، ولوېدلې ده او په هغې کې هم 11 کسه وژل شوي دي. دا و زما د نن ورځې نړیوال خبرونه او سیمه ییز او په همدارنګې د افغانستان پاکستان د اړیکو متعلق چې تاسو سره مې شریک کړل. هیله ده برنامه وګورئ، خواښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.